چې اپریشن کړي او جرملا او فوجي اپریشن دور د تو کوي میر د میر جنت درویش په توکس موجود دي دهشتګردي په توکس موجوده دو دا ټولې تو پالیسي دي میر پښتنه درخه کی چې په دا خبراباد ویل راوندي نور تاسو دا حق نه لرئ شل کله د خلکو د کوره کو شل کله خلک کورونه درته پرېښول پردي وطني ذلیل ژوند تېر کو په تنبیون شي ژوند تېر کو بیا تو ورته وویل چې خپل وطن ته روشه دا وطن مو صفا کړی دی یقینا چې موږ به تاسو وغوللي دې له تا هېڅ نه طالب و نه بل وسلوال تنظیم و او پوځي پور واستل یو ورته د ګوډ په نامه واستل بل ورته مذاکرات کړي مختلف اضافې جوړې کړې دي عام عوام نه دی په دغه معلومات او خلق ته یایو چې دا د لاهور دا د سیالکوټ پنجپای دومره زورور کله شو چې موږ د کور نه وځو هیڅ کله دا نشي کېدلی والله خو دا هر کور شو لاسونه یې شوي خو د پنجابي په خوله وټوکلونه وځي د خپلو کورونو موږ هره قوت ته چې په دا خوره کې شپه سبو کول غواړي هغه ته دا یایي چې دغه خورې انسان د دغه خورې جون د دغه خورې مول دغه تحفظ خیال وساتي که چا هغه د دغه خورې د جون د مول د عزت خیال نه ساتو والله داسې یې د دغه خورې نه وغورځوي چې شاوې په منځکه نه ولګېږي عوامي قوت لوی قوت دی کله هو چې خلک ونه ډارېږي عارضه تېره شولې چې دولته خلک ډارېدل په هېڅ صورت باندې هو دا میز نه مني او خلک ته هم یوه کیسه کوو دا یایي چې ما یا عیسایي ولادت ته خلک ته دمکې ورکوي وایي ته کوي چې بیا څوک دولته دمکې ورکوي منظور پښتین منظور پښتین یو کاف کلی ترونه پر پرته یې خیل یوي وایي چې پلونکای نوم یې پلونکای نوم په منډه اخیستی د کلي نه څرنګه کلي ته ما چاته چې دا ایستی د پلارې نیکې وطنوم دی په زرګینه خپله کوز په شابود ایستی دا د پرته ولا چې کیږدي دا دولته یو هیچ منځکه ایستی تو وطن دی د تو خوره دو د تو روایتي دا دی تو چې دولته راغلی دی هېڅ کله په خپله خوره باندې سمجوتا مه کې په خپله خوره کمپرومایز مه کې او انشاءالله چې کله عوام ننګ کوي چې کله عوام د ننګ کیسه کوي تاسو خبر هم د پی ټي ایم په اول صف کې درته ویلوړ وي اول لیکل شوی پی ټي ایم ملګري درته ویلوړ وي نو لهذا دا ګرمي راونه دو زه خبر شو چې خلک یې چې د اپریشن پته نه لګېږي هېڅ کلي ته لوټ شي که نه شي لوټ په ډاډه زړه درمستی پی ټي ایم موجود دی هېڅ کله هم د خپله خو رکشنه نه شي څوک راکولی نو لهذا دا ډرامې په دغه وطن ډېرې تېرې شولې د امن په نومه باندې یې د امن په نومه باندې یې دولت امیر ډېر ولټلي خپل یې ډالر په وګټل امیر بدامني یې ورکړې شوه خپل یې ښځو پسې موړ که بدامني ورکړې شوه او یو چال یې جوړ کړی دی سره ویل دي نه پښتو نه پښتونه د هره طرفه دا ملګري دی سپیکر مسج کې جوړ شوی نو د هره طرفه د پښتون کچال جوړ کړی دی زه خالي پښتون قوم نه یک یو خواست کوو چې په دغه شتو ته پیراس استی کوشمیش ته رسېدلي یې څوک ځار نشي درته کړلی هغه دا دی چې پوځي طالب ملګرتیا او جاسوسي پرېږدي ته چې د پوځي ملګرتیا او جاسوسي کوې طالب ته جواز جوړ شي چې په دا کلي کښې خو پلونکی دی یو مقامه کوي یعنې په کلي رننوځي ته چې د طالب ملګرتیا جاسوسي کوې پوځي ته جواز جوړ شي چې
ته پلونکای دی د میز په کلي ورنوځي او بیا خلک نو در سره درځي په دا کیسه چې په دا کښې خپله غلطي وه ته د دې کې ملګرتیا پرېږده ټوله دنیا هم در سره درېږي میز رنګلوري څوک ظلم نه شي در سره کړلی دا یکه یوه چار دا یک یو خاص د یوه سړي په وجه باندې ټوله ته بیا غونډه علاقه ته ویره دورینه تکلیفونه جوړېږي لهذا کلي په کلي نصیحت پکې ستا هغه خلکو ته چې په خپله خپله جاسوسۍ پرېږدئ روان سماج پاده تېره شي خو د پلونکي کار نه دی په چار دوله ته خپله خوره غوندې خپله منځه کیندي زر او دوله ته په دغه بله غنم جوړو ته وکري ژوند تېر کړي خو د خپلې خورې نه وتلی خلک یا دغې خورې دشمن خلک هغې ته چې ملت شریک نه وي نو د خپلې خورې خیال ساتل شي اول پوینټ دا دی چې پوځي او د طالب ملګرتیا او جاسوسۍ پرېږدئ ځکه نو چې دا د توسې خورې ته د جنګ جواز جوړوي دا د توس په کلي باندې ورننوتلی جوازونه جوړوي نو دغه یو خاص دی باقي هېڅ نشته دی دا چې څومره هم دی غږېږي که په پارلمنټ کې وزیر اعظم غږېږي که آرمي چیف غږېږي چې اپریشنونه کړي هیلې سره دا غږېدو یا غږېدو پورته کېږي د نن سبا وخت کې صدر احمدشاه او نور ملګري درته ودرېمي کلي په کلي کې دا کمیټې تنظیم جوړوي کمیټې ته کې ناست دي خلک صاحب رښتي تنظیم جوړوي میزه هر کلی خپله کابینه او خپل صدر چې ولري چې صابون میز په بازارک باندې د انتشار نه وي سړی ورته معلوم وي چې دا سړي رابطه شته د مشرانو سره چې څه دی عمل دی چې هغه باندې میز ټول سره یو وي